الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، متفق عليه. کتاب ریاض الصالحین 212 باب شروع. باب مبارد فضیلت د قیام اللیل کی، د شپې تهجد مونږ کې او قیام اللیل باره کې دا بابو. په دې باب کې څلورم نمبر حدیث ته عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه روایت ته دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: یا عبد الله، عبد الله ته اے عبد الله لا تكن مثل فلان، د پلان کی سړی په شان ته مکیږي. څنګه سړی او د کار یقوم الليل چې هغه به د شپې پاتېدو او د شپې عبادت او بندگی به د الله کوله، فترغ قیام الليل، نو هغه د شپې پاتېدل، د شپې مونږ د الله بندگی عبادت هغه پرې خودو. عبد الله بن عمرو بن العاص دا هغه ځوانو چې د الله په بندګۍ او د الله رب العالمین په طاعت کې ډیر زیات ورنوته او د دنیا هیڅ قسم خواهش او هیڅ قسم دغه شانته د دنیا تازګۍ ته نه قتل. نو عبد الله بن عمرو بن العاص نبی صلی الله علیه وسلم ته پلار راغی. عمرو بن العاص شکایت وته کو چیرې زما د چې د قریش یو بهترین جنې هغه ورته کړی دا او لا تر اوسه پورې د خپل بیبي سره هغه ملاو شوی نه دی، او د هغه نه چې مته پوسو کو د شپې به تهجد کول، قیام الليل به کول، د ورځې روزه او عبادت لا تر اوسه پورې خپل بیبي ته قتل نه دی. نو عبد الله بن عمرو بن العاص ډیر زیات پابندي د الله د بندگی کوله. نو د الله پیغمبر هغه ته د حدیث ویلا: عبد الله ور پلانګي بشان دمګيږي چې بالکل د الله بندگی کې ورنوته او ډیر زیات دغه شان په نفس باندې زور راوسته، نو به هغه پرې خودله. دا سي انسان مو جوړيږي. بهترین انسان هغه دی چې د الله عبادت بندگی هغه لکه خو همیشه کوي، د الله هغه عبادت خو کیږي چې هغه همیشه. نو په دې حدیث کې یو فائدہ ده چې فضیلت د هغه عمل او دغه عبادت ذکر شو چې یو سړی په هغه باندې عادت وي او همیشه کوي. یو نیک کار د شروع کو همیشه کوا، افراط تفرید هغه نه بګزان ساته. تر چې افراط تفرید به کراش هغه عبادت او بندگی سره نه پاتې کیږي. او دغه فائدہ به کېدار چې نفلی اعمال او نوافل چې کوم عملونه دي، نو دغه شان ته دین ځان ساتل پکاري چې هغه تقاطع کی. نفلی عمل شروع کو مطلب مونږ براوالو چې تا د شنبه او پنځمبه روزه شروع کړه، یا د میاشت ایام البید روزه شروع کړي، یا لسم څوار لسم پنځه لسم، یا تا په ځامې دا پابندي ولګول چې یاره زه به د مازدیګر د مانځه نه مخکې 4 رکعاته مونځ دا پابندۍ سره کوم. دا فرض نه دي، خو تا خپل ځان باندې لازم وګرځول چې یاره دا به زه کوم وړي چې د الله د پیغمبر په دې دعا کې شامل شم چې رحم الله، الله دې پاک چا رحم وکړي چې د مازدیګر د فرض مونږ مخکې 4 رکعاته مونځ کوي. نو تارس نفلی عمل لا واغه په ځان د لازم کله چې دا به کوم. نو هغه چاته دغه شانته دا په دې حدیث کې هغه چاته ویره ده چې یاره دا مو پرېدا نفلی عمل له شروع کو دا کوا، دشمن تهجد په ځان لازم کړو، نو دا مو پرېدا. او درمه فائدہ به ګدار چې د شپې تهجد مون فضیلت، قیام الليل فضیلت، ځکه د الله پیغمبر د څوی پلان کې سړی په شان مکیږي. ولی په دې کې مکیږي چې الله بندگی د شپې کوله او به پرې خودلا. معنی څه؟ د شپې تهجد کوا، د شپې قیام الليل کوا، په دغه سره رب العالمین بنده الله تعالی دې زیات ګرانېږي. او د الله د خو عبادت او د الله بندگی د چې هغه د شپې تهجد مون د مؤمن مسلمان وکي. سنو فائدہ به کېدار چې دا شان دام جایز دي چې یو کس کې یو عیب دی او استاد اقصد اراده چې دا بل څه د عیب نه منک اسره به تنه بګوتا کې چې را پلان کې دي سیده کنه د ورته ګور دي سم کېګا نه اله ور پلان کې د پلان کې بشان مکیږي. یو بس یو کس د هغه بشان مکیږي، هغه دې کار کوي ورونه کی دې څه کولای شي چې یو سره یو عیب ته متوجي کی، یو خبر ته متوجي کی، دا نه چې هغه باندې توعن او داغه د بدنامۍ کوشش وکړي نه، بلکې دې اراده به کوي چې داغه د اصلاح خیر وغواړي او دغه شان د داغه اصلاح کول وغواړي.
دا بل حديث بنزم نمبر حديث وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود روایت داوی چی ذکر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى اصبح د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وړاندې یو سړي تذکرہ وشو دا سره دي چې نام ليلة حتى اصبح طول شپه ودو طول شپه خوبونه کول تر دې چې سبب وختو تر دې صبح صادق به وختو نو دا برا پاتې دو نو د الله پیغمبر چې دې حدیث یو سړي تذکرہ داسې واورېدل قال د الله پیغمبر ویل وذاك رجل بال الشيطان في اذنيه ودا خو دې سړی دا چې دې په دوه غوږونو کې شیطان تشمتیازي کړی دي تشبول ولا کړی دي او قال في اذني یا داسې ویل د الله پیغمبر چې په دې وخت کې ولا شیطان تشبول کړی دي نو دا حدیث د بخاری او مسلم د کمزور حدیث هم نه دی نو یو یو قول د علماء دا دی دا سره دي سره چې دې به شپې تهجد نه کول دا باب هم د ډیر روان دي حتی اصبح معنا دا چې تر دې پورې چې سبا صادق به وختو نو دې به او دس کو او دې به مونږ سبا صادق د صبح صادق که سحر مونږ به کو جمع به کولا نو دې سړي به قیام الليل نه کول د شپې تهجد نه کول د شپې ما قسم مونږ به وکړو ناغه به د شانته ویتر به وکړل هم دا چې به استپریوت تر دې چې سبب د شان دراوختو او د شان سار مون به کو نو دې سړي د الله پیغمبر ته زور نه پدې باندې ورکړل چې مؤمن مسلمان شان او حالت بدانی چې هغه د شپې قلار ټول شو ودی او تر دې سحر راوخه جو به د منځنه کوي سار مون دوک نه دا ضرورت چې پکې دا په دې باندې دا چې شیطان راځي او دا سړي په دوه غوږونو کې چې متیازي کړی دي ولې د شپې تهجد پرې خېدي ولې د قیام الليل پرې خېدي او دا حقیقت ګوره شیطان متیازي کوي شیطان متیازي وردا کوي چې دا تصور دی یو فکر دی نه شیطان بالکل متیازي کوي او د الله پیغمبر غږ به ول نه یاد کړي دا غږ به ول سخت دی چې متیازي نه چې هغه غوږونو کې وږي نو بدن هر رګ کې او هر رج به شیطان په کنټرول کې راشي بچګه د انسان ناپاکي کی سبا خدا به ټول شیطان د شان تابع نفس کې داس یو خون او لذت الله دشمنه د منکرات به سي برو چاغو ته نه لګیو ته نخکاری قات منکر به کی ناروا به کی نفس باندې بد نه لګيږي او کله چې د الله په تعلق باندې را پاتېږي مؤمن مسلمان د شپې تهجد کی الله یاد کی الله ته وجاړي کړي ګناهونه ته الله تعالی معاف کی ځان ته ملامت کی آینده کې د الله نه خیر غواړي ادا دعاګانې الله قبول کړي دا نفس به دې نفسي چې کړه دا ورځ شروع شي سبا اتوماتیک ستاسو د نفس ستاسو د زړه ستاسو د اندامونو دا په طاعت سره د الله تعالی باندې ژوند کیږي اسی به دا شان د قران تلاوت سره غمینه او د دې کوم مجلسون سره به مینه او دا تهجد نه کوم دا سره پازږي سحر مونږ کی او ته تهجد نه کړي نفس به یو قسم درون دي نفس به یو قسم دا شان به دا شان ته سستی پرته وای ته به تهجد نه کړي نو په دې حدیث کې اوله فائدہ دا ده د الله پیغمبر منګ او تاسو ته دا شان ته دا خبره کوي چې ګوره د شیطان د وسوسو د شیطان د پریبونو د شیطان د چړونو ګوره ځانو ساتي هر وخت د شیطان مؤمن مسلمان ته د گمراهۍ کولو په مورچه کې ناشته کوشش کوي تاسو سره خوراک کوم شریک خوراک هم سره بسم الله جنو خوراک سره کوي حتی دا شان ته شیطان هغه د شان ته تاسو پس کاږم شریکي ستاسو کور نه وټلم جوړي ستاسو کور کې شپیم کوي کله چې کور ته نه وځي بسم الله ونه وي دا شیطان ګوره دا بیزتین د مؤمن مسلمان کوي چې هغه د شپې تهجد نه کوي په دواړو غوږونو کې ته شیطان نه لګي هغه ته امتیاز کوي نو به دا نه شیطان هغه په کنټرول کې اخلي دوه فائدہ به کیدار شي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو تاسو تیزی راکړي مؤمنانو مسلمانانو واجبات د واجباتو سره نوافل دا ګوره تاسو کوي تیزی وته کوي دا څنګه چې نن نوافل پرې دي سبب له فرایض پرې دي دا مکه تراو کې دغه شانته په دغه شانته په روزه کې مې کرمګان کې تراوی مکمل پرې دي جمع سره کوي به تر عمل له کجنه سره نشي کولای ضرورت یا شد ضرورت ځان له خو بيخي مپرېدا دشمنه دغه شانته ما قسم باندې ورسته ځان لم کوا جمع سره کوا او دغه شانته کني دشمنه په اخره کې کوا همې پرېدا موږ تاسو تیزی راکړي واجبات سره سره نوافل طرف ته تیزی کوي واستانه په ځابه شه دغه شانته د تکاسل او د سستۍ نه بخلاصي او بل فائدہ به کېدا چې هغه به کې د باب سره تعلق دی د شپې تهجد من فضیلت الله دې موږ تاسو موږ توفیق باندې راکړي وصلی الله علی نبینا محمد